د جبر او اختیار ډیالکټیک. دا کتاب د هېواد د نامتو څېړونکي استاد ارواښاد ډاکټر صاحب پوهاند سید بهاءالدین مجروح لیکل شوی اثر دی چې زه عبدالله تکل یې تاسو ته په غږیزه بڼه خپروم په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. د کتاب 14مه برخه فلسفي اصطلاحات. د یادونې وړ بولم چې د کتاب پر 5مه برخه کې د اصطلاحاتو تر عنوان لاندې ارواښاد مجروح صاحب ټول یاد شوي اصطلاحات راغونډ کړي او یو تعریف یې ورته ټاکلی دی او همدارنګه معادل انګلیسي، الماني او فرانسوي بڼه هم لیکلې ده. پام رااړوم د اصطلاحاتو باب ته. 5 اصطلاحات. لومړی اختیار یا ازادي، فرانسوي لیبره بیټر لیبرټي، الماني ویلنسفرایهایټ یا فرایهایټ، انګلیسي فری ویل فریډم یا لیبرټي. ابتدایي معنا: آزاد انسان هغه انسان دی چې غلام یا زنداني نه وي. ازادي هغه حالت دی چې په هغه کې چې انسان غواړي هغه کوي، نه هغه څه چې بل څوک یې غواړي. په دې معنا ازادي د یو خارجي زور او فشار نشتوالی دی او له همدې ځایه دې کلمې 3 معناوې پیدا کړي دي. لومړی: په قیاسي ډول دا کلمه عمومي شوې او غیر له انسانه په نورو موجوداتو حتی بېروحه شیانو تطبیقېږي. دویم: د اجتماع او سیاست په ساحه کې دا کلمه د هغو روابطو مشخصات بیانوي چې یو یې فرد له اجتماع او دولت سره لري. دریم: د دې فکر په اساس چې د انسان په نفس کې داسې قوې موجودې دي چې په فرد باندې تسلط او فرمانروایی کوي او ځینې اعمالو ته یې مجبوروي، نو دا کلمه د انسان په نفسي حوادثو کې تطبیقېږي او دلته ویل کېږي د انسان داخلي یا نفسي ازادي د ځینو نفسي قواو په مقابل کې. لومړی: عمومي معنا: یو موجود هغه حالت چې په هغې کې دی تر هېڅ فشار لاندې نه وي او له خپل طبیعت سره موافق د مځکې د مرکز و خواته په حرکت کې وي، لکه د اجسامو د آزاد سقوط په شان، همداشان په حیواني او نباتي دنیا کې. دویم: سیاسي او اجتماعي معنا: د ازادۍ کلمه په پاسنۍ معنا په اجتماعي ساحه کې تطبیقېږي او معنا یې د یو خارجي زور او فشار نشتوالی دی په فرد باندې. په دې معنا فرد قانون منع کړی او باید هغه اعمال اجرا کړي چې قانون اجازه ورکوي. سیاسي ازادي یا لیبرټیز پولیټیکس هغه حقوق دي چې فرد ته ورکړل شوي دي او هغه حقوق دي چې د دولت اختیارات محدودوي. دریم: روحي او اخلاقي معنا: الف: اختیار د بېشعورۍ، جنون، اخلاقي او حقوقي بېمسؤلیتۍ ضد واقع کېږي. هغه حالت چې فرد که بد کوي او که ښه کوي د یو عزم او ارادې او قبلي مفکورو په بنا یې کوي. پوهیږي چې څه غواړي او ولې یې غواړي. ب: اختیار د عواطفو او انفعالاتو، حیواني غرایزو او ناپوهۍ ضد واقع کېږي. ج: د جبر ضد واقع کېږي. اختیار هغه عملي قدرت دی چې غیر له دې قدرت څخه بل کوم علت ونه لري. استنتاج: فرانسوي دیدوکسیون، الماني ابلایټونګ، دیدوکسیون، انګلیسي ډیډکشن. لومړی: منطق: هغه عمل دی چې د منطق قوانینو په وسیله د یوې یا زیاتو فقراتو څخه چې د مقدماتو په توګه ایښودل شوي وي داسې یوه فقره په بدیعي ډول راوباسي چې هغه د مقدماتو واجبي نتیجه وي. اول: دا هم غلطه ده چې د استنتاج او استدلال په منځ کې خلک فرق نه کوي. حال دا چې استنتاج د استدلال د اشکالو یو شکل دی. دویم: دا هم غلطه ده چې استنتاج هغه استدلال دی چې له کلیاتو څخه جزئیاتو ته ځي. دا استدلال په ځینو اشکالو کې صدق کوي. دویم: میتود: اول: ابتدایي استدلال چې خصوصیت یې استحکام او قوت وي او واجبي نتیجه ترې راوځي. دویم: د فکر عمومي طرز رفتار چې غیر له استدلاله له بل څه نه کار اخلي، لکه خالص ریاضیات او په خپل پرمختګ کې تجربې ته رجوع نه کوي. د استنتاجي میتود 2 ډوله دي. الف: عملي استنتاج: هغه دی چې پر داسې فقراتو استدلال وکړي چې د حقیقت په حیث ایښودل شوي وي. ب: شرطي استنتاج: هغه دی چې مقدماتي فقرات په موقت ډول فرض شوي وي. آفاقي اوبجکټیف، انګلیسي objective.
د انفسي ضد چې په یو شي پورې مربوط وي، په یو داسې واقعیت پورې چې په خپل موجودیت موجود وي، یعنې له هرې پوهې او مفکورې څخه مستقل. دویم، چې د ټولو افرادو لپاره ارزښت ولري او نه د یو مخصوص فرد لپاره. مثلا د عمل پرنسپونه هغه وخت افاقي دي چې د هر معقول انسان د ارادې لپاره ارزښت ولري، او هغه وخت انفسي دي چې یوازې د یو شخص د ارادې لپاره ارزښت ولري. البته دا نظر د کانت نظر دی. دریم، د ذهن مطالعه هغه وخت افاقي ده چې د ذهن په دې مطالعه کې خپل فردي تمایلات او عادات داخل نه کړي. څلورم، هغه څه چې زموږ له ارادې څخه مستقل دي لکه فزیکي حوادث. پنځم، افاقي دنیا هغه دنیا ده چې له ذهن څخه خارج ده او د مشاهدې او تجربې په وسیله درک کیږي. د دې په ضد هغه باطني او شعوري مفاهیم او حقایق دي چې انفسي دنیا ورته ویل کیږي. افاقي میتود هغه دی چې له خارجي مشاهداتو څخه کار اخلي، او انفسي میتود مثلا په روحیاتو کې هغه دی چې په مشاهداتو کې شعور ته رجوع کوي. انفسي، فرانسوي سوبیکتیف، الماني سوبیکتیف، انګلیسي سبجکټیف. لومړی، هغه څه چې په یو شخص پورې اړه ولري انفرادي وي او یوازې د یو شخص لپاره ارزښت ولري. انفسي طرز فکر هغه دی چې قضاوتونه یې عموماً په انفرادي تاثیراتو، ذوق، عادتونو او خواهشاتو بنا وي. دویم، هغه چې یوازې په انساني فکر پورې مربوط وي، د فزیکي جهان د ضد، د طبیعت او اشیاو ضد وي. دریم، په یو بله معنا ظاهري، غیر حقیقي. تحلیل، فرانسوي انالیزه، الماني انالوز، انګلیسي انالایزس د ترکیب ضد دی. لومړی، په تجربي معنا، د یوې کلیې تجزیه په اجزاوو کیدای شي چې دا تجزیه مادي وي لکه کیمیاوي تجزیه، یا فکري وي لکه چې وایي تعریف د مفاهیمو تحلیل دی، یا د متن تحلیل. دویم، د ثبوت په معنا، تحلیل د یو سلسله فقراتو داسې ترتیبول دي چې له هغې فقرې څخه چې ثبوت غواړي شروع او په داسې فقره چې معلوم وي ختم شي، په دې ډول چې ټول فقرات یو له بل څخه په واجبي ډول استنتاج شي او ښکاره شي چې اوله فقره د آخرې نتیجه ده او د آخرې په شان حقیقت لري. دریم، په عمومي معنا، تحلیل مرادف له الجبر سره، په دې ډول چې د الجبر میتود په شروع کې مسله ثبوت ته رسیدلې فرض کوي او بیا له دې فرضیې څخه د ثبوت شرایط استنتاجوي. تحلیلي، فرانسوي انالیتیکه، الماني انالیتیشه، انالیتیک، انګلیسي انالایتیک. لومړی، د ارسطو په فلسفه کې تحلیلي له سوري منطق سره مرادف دی. دویم، د کانت په نظر تحلیل د فهم د اشکالو مطالعه ده او برترین تحلیل د خالص عقل نقادي یوه برخه ده. د خالص فهم په قبلي اشکالو پوهه ده. کانت د انساني پوهې استعداد تحلیلوي، د دې لپاره چې هغه مفاهیم او پرنسپونه کشف کړي چې پوهه او تجربه ممکنوي. کانت تحلیلي حکم هغه ته وایي چې صفت په موصوف کې دننه پروت وي، یا به داسې وي چې یو صفت B به د یو موصوف A په مفهوم کې د یوې پټې محتوا په شان قبلاً پروت وي، او یا دا چې B د A له مفهوم څخه بالکل بهر وي او سره له دې A سره رابطه لري. اولینی حکم ته زه تحلیلي وایم او دویم ته ترکیبي. کانت د خالص عقل نقادي. څلورم، ریاضیات. تحلیلي هندسه هغه ده چې اشکال او هندسي خصوصیات د الجبري تحلیل په شکل بیانوي. د تحلیلي هندسې ضد ترکیبي هندسه ده، په کومه کې چې په اشکالو فکر کیږي او له تحلیل څخه کار اخیستل کیږي. پنځم، روحیات. تحلیلي هغه فکر دی چې د اجزا او عناصر په نظر کې نیسي، او ترکیبي فکر هغه دی چې اشیا په کلي ډول په فکر کې نیسي. ترکیب، فرانسوي سونتزه، الماني سونتزه، انګلیسي سنتیسز. عمومي معنا، د مختلفو او جدا عناصرو د یوې کلیې په شکل. د تحلیل ضد، د میتود په لحاظ د فکر هغه حرکت ته وایي چې له ساده او بسیطو مفاهیمو او فقراتو څخه پیچیده او مرکبه خواته ځي. د فکر حرکت له بدیعي فقراتو څخه د دې فقراتو واجبي نتایجو ته د اجزاو هغه یو کلیې ته حرکت.
د یو تایید او نفي یو ځای کېدل په یو نوي مفهوم په یوه فقره کې چې د تایید او نفي صحیح نقاط په ځان کې وساتي. جبر، فرانسوي ډیټرمینیزم، الماني ډیټرمینیزموس، انګلیسي ډیټرمینیزم. لومړی په تجربي او محسوسه معنا. جبر د هغه واجبي شرایطو مجموعه ده چې یوه معینه حادثه تعیینوي او ټاکي. دویم مجرده معنا. د یو سلسله حوادثو هغه خصوصیات چې هر عنصر په بل پورې تړلی وي په داسې شان چې پیشبیني یې کېدای شي، تولیدېدای شي او په یقیني صورت جلوګیري یې کېدای شي. تر هغه حده چې موږ په دې حوادثو پوهه لرو، تولیدولی یې شو او جلوګیري یې کولی شو. دریم د یو مخصوصه فلسفي معنا. د کائناتو ټول حوادث او مخصوصاً انساني افعال داسې یو له بل سره تړلي دي چې د اشیاو په معین حالت کې او د زمانې په یو ټاکلي لحاظ کې د هرې بعدي او قبلي مرحلو لپاره یوازې یو حالت شته چې له لومړني سره سازش کوي او بس. څلورم په نادرست ډول د سرنوشت یا فیټالیزم په معنا. هغه عقیده چې وایي ځینې حوادث د یو خارجي او عالي قدرت په وسیله پخوا له پخوا ټاکل شوي دي او که موږ هر څه وکړو دا حوادث غیر له کوم تغییر او تبدیل څخه هرومرو واقع کیږي. حقیقي، فرانسوي فرای، الماني ورکلیخت، اخت، وار، انګلیسي جینوین، ریل، ترو. تقریبا په تمام معناګانو د خطا ضد دي. لومړی د احکامو او فقراتو په مورد کې. حقیقت په یو حکم کې هغه خصوصیت دی چې د هغه په وسیله موږ قانونا له دې حکم سره خپله کامله موافقه ښکاره کوو. دویم د اشخاصو او اشیاو په مورد کې. اشیا یا اشخاص چې واقعا وجود لري د حکایت او افسانې ضد. دریم کوم شی چې ظاهر او یا باطن یو شان وي، مثلا حقیقي ملغلرې او نه مصنوعي، حقیقي استدلال نه سوفسطایي، حقیقي احساس. څلورم ښه د ارزښت وړ له هدف سره موافق. پنځم هغه طبیعي شی چې په فزیکي او اخلاقي ساحه کې زموږ د واقعیت له احساس سره توافق لري. زغم، فرانسوي ریفولټمنټ، الماني فردرانګونګ، انګلیسي ریپریشن. هغه اصطلاح ده چې فروید استعمال کړې او په ننني علم النفس کې ډیره زیاته لیدل کیږي. د روح هغه عمل ته ویل کیږي چې په وسیله یې په غیر ارادي ډول او همیشه په غیر شعوري ډول ځینې فکرونه چې دردناک وي یا تنفر ترې پیدا شوی وي له ځانه لرې کوي او د شعور له ساحې څخه یې بیرته شړي او په تحت شعور کې زغمل کیږي. سانسور، فرانسوي سینوري، الماني سینسو، انګلیسي سنسر. فروید هغه ذهني فعالیت ته سانسور وایي چې د ځینو خواهشاتو او تخیلاتو د طبیعي او بېریا ظاهرېدو مانع کیږي. دا هغه خواهشات او تخیلات دي چې د زغملو په وسیله په شاوخوا وهل شوي دي او په تغییر شویو او معنادارو اشکالو ځان ښکاره کوي. سیسټم، فرانسوي سیسټیمې، الماني سوستیم، انګلیسي سیسټم. لومړی د هغه مادي یا غیر مادي عناصرو مجموعه چې یو له بل سره متقابله رابطه لري او یو منظمه کلیه ترې جوړیږي، لکه چې وایو شمسي نظام. دویم مخصوصاً د هغو علمي یا فلسفي مفکورو مجموعه چې یو له بل سره منطقي تړون لري او په دې مجموعه کې حقایق دومره نظر کې نه نیول کیږي لکه د مفکورو منطقي اتصال یو له بل سره. سیستم د یو علم یا صنعت د مختلفو برخو داسې ترتیبول دي چې یوه برخه په بله برخه بنا وي او د وروستنو د پوهېدلو لپاره لومړنو ته احتیاج وي. دریم تصنیف یا طبقه بندي. شخصیت، فرانسوي پرسونالیټي، الماني پرسونالیټیټ، انګلیسي پرسونالیټي. لومړی مجرده معنا. لومړی د هغه موجود خصوصیات چې یو اخلاقي یا حقوقي شخص وي. الف یعنی یو انفرادي موجود چې د ټولو هغو خصوصیاتو خاوند وي چې دته اجازه ورکوي چې یو فکري او اخلاقي اجتماع کې شرکت وکړي، چې په خپل ځان شعور ولري، د عقل خاوند وي، یعنی چې د ښه او بد، غلط او صحیح په منځ کې تمیز وکړای شي او د خپلو اعمالو د محرکو عواملو ارزښت هر معقول انسان ته ثابت کړای شي.
ب. حقوقي شخص هغه موجود دی چې د یو قانون په وسیله ټاکل شوي حقوق او وظایف لري. دویم، هغه نفسي فعالیت چې د کوم په وسیله چې یو فرد خپل ځان د یو دوامداره زه یا ما په حیث پېژني، دلته وایو د شخصیت امراض. دویم، محسوسه معنا. لومړی، اخلاقي شخص او مخصوصاً هغه عالي صفات چې په وسیله شخص له یو عضوي فردیت څخه فرق کوي. دویم، فرد چې په یو اجتماع کې ځان د خپلو فعالیتونو یا نفوذ په وسیله ښکاره او تثبیت کړي. شعور. لومړی، نفسي شعور. فرانسوي: کانسیانس پسیخولوژیکه. آلماني: selbstbewusstsein bewusstsein. انګلیسي: سب کانشسنس. هغه نسبتاً کامله نسبته رڼه پوهه چې روح یې په خپلو حالاتو او خپلو اعمالو لري. موږ د شعور تعریف نشو کولی. موږ په خپله ښه پوهېدای شو چې شعور څه شی دی، مګر موږ نشو کولی چې غیر له کومې اشتباه دا رڼه پوهه چې موږ په ځان کې لرو نورو ته تعریف په شکل وپوهولی شو. د دې علت بسیط دی. شعور د هرې پوهې په ریښه کې پروت دی. هاملتون په دې نظر داسې تعریف کړی دی: هغه حالت چې موږ ورو ورو په یو بیرویا خوب کې له ځانه بېځانه کېږو. هغه حالت په کوم کې چې موږ ورو ورو د یو اواز په وسیله راویښېږو او په ځان پوهه پیدا کوو، او دا هغه څه دي چې شعور ورته وایي. دویم، اخلاقي شعور، یعنې وجدان یا ضمیر. فرانسوي: کانسیانس موراله. آلماني: ګویزن. انګلیسي: کانشنس. د انساني روح هغه خصوصیت چې په وسیله یې د ځینو معینو افعالو او د اخلاقي ارزښت په باره کې احکام صادروي. کله چې دا شعور د فرد د راتلونکي اعمالو قضاوت کوي، نو ورته د امر او نفي یا د وجدان آواز وایي. او که د تېرو شوو اعمالو قضاوت کوي، نو یا د خوشحالۍ او رضایت احساس ترې پیدا کېږي او یا د پښیمانۍ او ندامت. دلته اخلاقي قضاوت کېږي او ویل کېږي با وجدانه شخص، بې وجدانه شخص. طبیعت. فرانسوي: ناتوره. آلماني: ناتور. انګلیسي: نیچر. اول، د یو موجود طبیعت. لومړی، هغه پرنسپ چې د یو موجود انکشاف ترې پیدا کېږي او یو مشخصه نوعه ترې جوړېږي. دویم، د یو جنس جوهر د هغو خصوصیاتو مجموعه چې د موجود تعریف پرې کېږي. د یو علم اساسي خصوصیت هغه خصوصیات چې یو جسم ترې متشکل وي. دریم، هر هغه څه چې د موجوداتو په یو نوع کې مخصوصاً په انسان کې مرزادي، غریزي او آني وي. دلته طبیعت د هر هغه څه ضد واقع کېږي کوم چې په فردي یا اجتماعي تجربو کې کشف شوي وي. په دې معنا طبیعت هغه حالت دی چې انسان پکې پیدا کېږي. د تمدن، تفکر او هر هغه څه ضد دی چې مصنوعي یا ارادي وي. ژان ژاک روسو په دې نظر باندې البته. څلورم، د یو فرد ممیزه علایم لکه خلق او خوی ویل کېږي یو تنبل طبیعت یا جاه طلب طبیعت. دویم، د طبیعت عمومي معنا. لومړی، د اشیاو هغه مجموعه چې یو نظم او ترتیب پکې وي او مشخص انواع څه منځته راولي او یا د قوانینو په بنا ځان تولیدوي، او په یو مخصوصه معنا ژوندی او فعال پرنسپ هغه د نظم او ترتیب اراده چې دې انتظام کې ځان ښکاره کوي. په دې معنا د ارسطو په نظر د طبیعت ضد اتفاق دی. دویم، د ټول هر هغه څه مجموعه چې وجود لري. دریم، د موجوداتو یا د موجوداتو د خصوصیاتو هغه مجموعه چې د کوم هدف خواته نه ده روانه، بلکې د خالص میکانیکي علت په اساس حرکت کوي. دلته طبیعت د روح ضد واقع کېږي. څلورم، مرئی جهان د افکار او احساساتو ضد. دلته د طبیعت معنا کائنات مادي دنیا ده او ویل کېږي د طبیعت ښایست، طبیعي ثروت. له دې معنا څخه مراد مخصوصاً نباتي دنیا ده، ځنګلونه، چمنونه. پنځم، له څه سره چې موږ عادت یو، اشیا او حوادث څرنګه چې موږ ته په عادي ډول راښکاري. دلته طبیعي د خارق العاده ضد دی. عادت. هابیتوته فرانسوي کې. آلماني: ګیوونهایټ. انګلیسي: هابیټ. لومړی، د عضوي او حتی فزیکي تطابق عمومي حادثه
په دې معنی چې که په یو شي او یا موجود د لومړي کرت لپاره یو تاثیر وارد شي د دې تاثیر تغییرات دوی په ځان کې ساتي او که دغه تاثیر تکرار شي او یا ادامه پیدا کړي نو هیڅکله د لومړي کرت تغییرات بیا نشي واردولی، مثلا له دوا یا زهریاتو سره عادي کېدل. دویم، هغه روحي اکتساب چې په ارادي او شعوري ډول د مشتق او تمرین په وسیله فرد داسې څه وکړي چې پخوا یې نه اجرا کولی شول او نه تحمل کولی شول، یا د داسې یو کار بهتر اجرا کېده عادت داسې یو ذهني حالت را پیدا کوي چې شعور په تدریجي صورت د اتوماتیزم په زور له منځه ځي. عقده یا غوټه. فرانسوي کمپلیکس، آلماني کمپلیکس، انګلیسي کمپلیکس. د فروید مکتب چې د روحي تحلیل یا سایکوانالیزس په نامه یادېږي یوه اصطلاح ده. دکتور یونګ چې د دې مکتب له مشهورو مهمو پیروانو څخه دی داسې یې تعریف کوي: د ذهني تجسماتو د عناصرو یو ګروپ چې سره یوځای شي او یو واحده کلیه ترې جوړه شي او یو احساساتي زور او قدرت ولري. عقل، راسیون، فرانسوي کې البته، آلماني راتیو، فرهالتنس یا فرنونفت، انګلیسي ریزن. د استعداد په حیث: لومړی، د استدلال کولو استعداد، د مفاهیمو او فقراتو د یوځای کولو استعداد. په دې معنا عقل یو مخصوصه انساني ملکه ګڼل شوې ده. دویم، د صحیح قضاوت استعداد. دکارت البته دا تعریف ورکړی دی: د یو آني او باطني احساس په وسیله د ښو او بدو، صحیح، غلط او حتی د ښکلا او بد شکلي په منځ کې تمیز کېږي. دریم، هغه طبیعي پوهه چې د الهام او وحي چې عقیده او ایمان پرې اړه لري ضد واقع کېږي. څلورم، د هغو قبلي اساسونو سیستم چې حقیقت یې په تجربه پورې اړه نه لري چې په منطقي شکل بیانېدای شي او په هغه موږ یوه فکري پوهه لرو. علت: فرانسوي کاوزې، آلماني ورزاخې، انګلیسي کاز. دا کلمه د معلول له کلمې سره تړلې ده. د قدماو او دکارت د پیروانو په نظر دا کلمه یو عمومي معنا لري. لومړی، د ارسطو په نظر د میتافیزیک 4 علته دي. لومړی صوري علت، دویم مادي علت، دریم فاعلي علت، څلورم غایي علت. په دې 4 معناوو په سکولاستیکي دورو کې استعمالېده. په اوسني عصر کې یوازې د فاعل او غایې علت اصطلاحات پاتې دي. فاعل علت د هغې حادثې په مورد کې استعمالیږي چې یوه بله حادثه ترې پیدا شي او یا بعضې وخت یو موجود چې یو فعل اجرا کوي. غایې علت هغه ته وایي چې د یو هدف او مقصد لپاره یو عمل اجرا شي. دویم، دکارت او د ده پیروان په پورتنیو معناګانو استعمالوي. علاوه پر دې په منطقي روابطو یې هم تطبیقېږي. رښتینی علت یا فاعل علت نن په لاندې ډول معناګانو استعمالېږي. الف، هغه حادثې ته ویل کېږي چې یو موجود د خپل عمل په وسیله یو بل موجود کې تغییر راولي. کېدای شي چې دا تغییر محوه کول وي یا ایجادول، او په دې عمل کې لومړنی موجود له خپل ځان څخه، له خپل طبیعت څخه او له خپل عملي قدرت څخه هیڅ له لاسه ورنه کړي. تبصره: د ډیالکټیکي او مثبتو علومو له نظره د فاعلي علت او دا تعریف چندان صحیح نه ښکاري. هیڅ داسې علت نشته چې په خپله معلول نه وي او د علت او معلول په منځ کې تل عمل او عکس العمل موجود وي. ب، د علت له مفهوم څخه مراد یو مخصوص ډول ترکیب دی چې په هغه کې د یوې قاعدې په اساس په یو شي باندې یو جلا او مغایر شی بي علاوه کېږي. کانت د خالص عقل نقادي له کتاب څخه. غریزه، انشټینکټ، آلماني، فرانسوي انسټینکټ، انګلیسي انسټینکټ. لومړی، د هغو مختلفو خارجي مشخصو موروثي اعمالو یوه مجموعه ده چې د یوې نوعې په ټولو افرادو کې مشترک وي او د یو هدف لپاره برابر شوي وي، او ژوندی موجود عموماً په دې هدف پوهه او شعور نه لري، مثلا ځاله جوړول، دفاعي حرکات او نور. په دې معنا غریزه له تمایل څخه فرق کوي. د غریزې په اساس ژوندی موجود فوراً ځینې اعمال اجرا کوي مګر نه پوهیږي چې دا عمل کوم هدف لپاره وسیله ده. حال دا چې په تمایل کې هدف معلوم وي مګر وسایل نه وي ټاکل شوي. فکر، فرانسوي پنسه، آلماني denken یا gedanken، انګلیسي thought. لومړی، په عمومي معنا د ذهن ټول حوادث احتوا کوي. د فکر خاوند څه ته وایي؟
هغه موجود ته وایي چې شک کوي، اوري، درک کوي، تایید کوي، غواړي، نه غواړي او هم تخیل لري او احساس کوي. دکارت البته دا تعریف ورکړی، مګر دا معنا زړه شوې ده او داسې ښکاري چې په خپله دکارت هم فکر، اراده او احساس سره جلا کوي او اراده او احساسات هله فکرونه بولي چې روح پرې پوهه ولري. وایي د فکر له کلمې څخه زما مراد ټول هغه څه دي چې په موږ کې پېښېږي، په دې شان چې موږ پرې فوري ادراک لرو. دویم، معمولا ټول هغه ذهني حوادث چې د احساساتو او ارادي مسایلو ضد واقع کېږي دلته فکر او ذکاوت سره مرادف دي. دریم، په زیاته صحیح معنا عقل او فهم ته ویل کېږي. هغه څه چې په وسیله یې موږ د خپل علم په موضوع کې پوهه پیدا کوو، هغه څه چې په وسیله یې موږ له ادراک، حافظې او تخیل څخه جګ عالي ترکیب ته رسیږو. قانون، فرانسوي لوی، انګلیسي ګزټس، انګلیسي لا، الماني ګزټس، انګلیسي لا. لومړی، یو عمومي حکمي قاعده، کله د حکمي قواعدو سیستم چې له بهره انساني فعالیتونه اداره کوي. دا درې شکله لري. لومړی، هغه قواعد چې غیر له کومې واقعي او لیکل شوې اعلامیې څخه د عرف، عاداتو او عنعناتو په وسیله ایښودل شوي وي. دویم، هغه قواعد چې د یوې اجتماع د کلي اختیار او کامل اقتدار په وسیله رسما لیکل شوي او اعلان شوي وي. دې ډول قوانینو ته مثبت قوانین وایي او د اخلاق او آسماني قوانینو ضد واقع کېږي. دې وروستنیو قوانینو ته طبیعي قوانین وایي، لکه چې وایي طبیعي حقوق او مثبت حقوق. دریم، هغه قواعد چې د خدای اراده بیانوي. دلته قانون د رحمت ضد واقع کېږي. دویم، اجباري او لازمي قواعد چې د یو موجود یا یوې عملیې په ایډیال ابراز کوي او هغه نمونه ورښیي چې باید ځان ورسره برابر کړي د دې لپاره چې خپل ایډیال او عالي طبیعت ته ورسېدای شي. په دې شان، لومړی، فکري قوانین هم بدیهي او اساسي قواعد دي چې فکر باید ځان ورسره برابر کړي د دې لپاره چې منطقي ارزښت ولري. دویم، اخلاقي قانون. اخلاقي قانون ایجابوي چې موږ څه غواړو له ځان سره یې وکړو او کله نورو سره یې هم وکړو. دریم، یو عمومي فرمول، مشاهده‌ایي وي نه حکمي، په داسې ډول چې موږ وکړای شو له هغه څخه مخکې ځینې حوادث استنتاج کړو او وویلی شو چې دا حوادث که په جلا شکل واقع شي څرنګه به وي، مثلا د ځمکې د جاذبې قانون او نور. کرکټر، فرانسوي کارکتره، الماني مرکمال یا کرکټر، خریکټر، انګلیسي کرکټر. لومړی، عمومي معنا، ممیزه علامه چې یو شی پرې پېژندل کېږي، که هر هغه څه چې یو موجود له بله جدا کوي یا په شکل او استعمال کې یا په عمل او وظیفه کې. منطقي معنا، ټول هغه فکري عناصر چې د یو موجود یا مفهوم په مورد کې د هغوی د حقیقت په حیث تاییدیږي. مثلا وایو دا یو شی او موجود اساسي خصوصیات یا کرکټرونه، حادثي خصوصیات، مشترک او نور. دریم، روحي معنا، د هغو عاداتو، احساساتو او طرز عملونو مجموعه چې له یو فرد څخه بل فرد ته تفرق کوي او یا له یو جمعیت څخه بل جمعیت ته، مثلا پښتني کرکټر. اخلاقي معنا، په خپل ځان تسلط، راسخ عزم، د فکر او عمل توافق. کمیت، فرانسوي کوانټیټه، الماني منګې یا کوانټیټیټ، انګلیسي کوانټیټي. یو له هغو مقولو څخه ده چې د دې پوښتنې ځواب وایي څومره. په منطق کې د یو لفظ کمیت دا دی چې یاد خصوصیت یا عمومیت، عالمیت او یا د غیر قابل تقسیمیت جنبه یې په نظر کې ونیول شي. دویم، په ریاضیاتو او فزیک کې د یو څه هغه خصوصیت چې اندازه شوی وي او یا د اندازې وړ وي او په خپله هغه شی چې اندازه کېږي. په مشخصه معنا هر هغه شی چې واقعاً اندازه کېږي او مخصوصاً د ابعادو په وسیله. دریم، په میتافیزیک کې کمیت د هغو مشخصاتو مجموعې ته وایي چې د حساب، هندسې او میکانیک، عدد، مقدار، پراختیا او حرکت موضوع ده. په دې معنا چې دا مشخصات یوه جدا ساحه ده، کاملاً عقلي پوهه پرې ممکنه ده او د حسي کیفیت له ساحې څخه بالکل فرق لري. تبصره: د کمیت په باب کې کانت د معقولو په فصل کې 3 ډوله احکام لیکي: شخصي، خصوصي او عالمي، چې له هر یو سره دا لاندې 3 مفاهیم برابریږي:
وحدت، کثرت او کلیت. پنځم: مجرد. فرانسوي ابستریکت، آلماني ابسترکت، انګلیسي ابسترکت. هر هغه مفهوم، کیفیت یا رابطې ته ویل کېږي چې له هغو ذهني تجسماتو څخه جلا په نظر کې ونیول شي چې رابطه ورسره لري. سربیره پر دې نورې معناوې یې دا دي: لومړی: په سکولاستیک کې د یو کیفیت هغه مفهوم ته مجرد ویل کېږي چې د دې کیفیت له لرونکي څخه په مستقل ډول په نظر کې ونیول شي. په دې معنی مثلا انسان یو محسوس مفهوم دی او انسانیت یو مجرد. دویم: د هیګل په نظر مجرد هغه دی چې له خپلو واقعي رابطو څخه له ماحول سره بهر واقع شي، او یا داسې واحده مجموعه چې اختلاف ترې بهر وي. محسوس هغه څه دي چې د خپلو بشپړو روابطو په وسیله ټاکل شوي وي، او هغه کلیه ده چې ټول اختلافات پکې دننه وي. محسوس: فرانسوي کانکریت، آلماني کانکریت، انګلیسي کانکریت. مطلق. فرانسوي ابسولو، آلماني ابسولوټ، انګلیسي ابسولوټ. په لاتیني ژبه ابسولوټوس یعنې کامل ته رسیدلی. لومړی: په منطق او روحیاتو کې الف: د ګرامر لیکونکو په نظر مطلق توري د نسبتي توري ضد هغه توري دي چې مستقل وي او له کوم بل توري سره د رابطې احتیاج ورته نه وي. مثلا انسان مطلق توری دی او پلار نسبتي. ب: هغه څه چې په غیر محدود ډول له هر پلوه ارزښت ولري، لکه مطلق اقتدار. ج: هغه څه چې نسبتي او حادثي نه وي. دویم: په میتافیزیک کې الف: هغه څه چې هم په فکر او هم په واقعیت کې له هر شي څخه مستقل وي او د خپل موجودیت علت په خپل ځان کې ولري. قایم بذات اشیا چې له فکري تجسماتو څخه مستقل موجود وي. ب: هغه څه چې له هرې رابطې څخه بهر وي، متناهي، کامل، سرته رسیدلی او کلي دي. دلته مطلق او له متناهي سره ضد او حتی متناقض واقع کېږي. ج: مطلقه روح. د هیګل په نظر هغه ترکیبي مرحله ده چې د انفسي روح او افاقي روح له مرحلو څخه وروسته راځي. دا د عالمي روح د شعور هغه مرحله ده چې شعور او روح سره تطابق کوي او روح له طبیعي او خارجي اړتیاوو او شرایطو څخه آزاد شوی وي. دا مطلقه روح په خپله 3 مرحلې لري. لومړی: د جمال د ایډیال په شکل یعنې نفیسه صنایع. دویم: د الهام شوي حقایقو په شکل د احساس په وسیله لکه مذهب. دریم: د مطلقو حقایقو په شکل او یا د یوې خالصې عقلي پوهې په شکل یعنې فلسفه. معلول. فرانسوي ایفکت، آلماني ویرکونګ، افکت، انګلیسي افکت. هره هغه حادثه چې د یو علت په وسیله را پیدا شوې وي. میتافیزیک. ماوراء الطبیعه. فرانسوي میتافیزیکوی، آلماني میتافیزیک، انګلیسي میتافیزیک. اولنۍ معنا د ارسطو یو کتاب دی چې موږ میتافیزیک یا مابعد الطبیعه په نامه پیژنو. توماس داکن، عیسوي مشهور فیلسوف، دا معنا په عیسوي مفکوره تطبیق کړه او د دې پوهې په عقلي جنبه یې فشار راوړه او نه په الهامي او روحي شوې جنبه. دویم: په هغو موجوداتو پوهه چې تر حواسو لاندې نه راځي. میتافیزیک نظري علوم دي چې موضوع یې هغه ډیر غیر مادي شیان دي لکه هستي، په عمومي ډول مخصوصا خدای او فکري حوادث. دا البته تعریف د بوسویا و. دریم: په هغو شیانو پوهه چې په خپل ذات نه دي د دوی ظاهري اشکال. د کانت د تعریف په اساس دلته میتافیزیک د ډیالکټیک ضد واقع کېږي، په دې معنی چې میتافیزیک د اشیاو د ثبات، سکون او استقرار د حالت پوهه ده، نه د هغوی د تحول او تاریخي ترتیب. څلورم: په اخلاقي حقایقو، عالي وظایفو، ایډیاله پوهو او د دې حقایقو مجموعه داسې په نظر کې ونیول شي چې له اشیاو او حوادثو څخه یې مرتبه جګه وي. پنځم: د کانت په نظر میتافیزیک د هغو علومو مجموعه ده چې یوازې له عقل څخه راوځي، یعنې د یوې داسې قبلي پریوري پوهه څخه چې د مفاهیمو په وسیله کېږي چې نه په تجربه بنا وي او نه د زمان او مکان احساس ته رجوع کوي. میتافیزیک په لومړي خصوصیت له فزیک او تجربي روحیاتو څخه فرق لري او په دویم خصوصیت له ریاضیاتو څخه. شپږم: د اګوست کونټ په نظر میتافیزیک هغه طرز فکر دی چې د الهیاتو او مثبتو علومو په منځ کې واقع کېږي او ارزښت یې په دې کې دی چې په لومړي انتقاد کې د دویم مفاد وي. نیستی. فرانسوي نیانت، آلماني نیختشتاینډس یا نیختس، انګلیسي نن بیینګ.
اول هغه څه چې وجود نه لري یا په مطلق صورت مګر د مطلقې نیستۍ په مفکوره انتقاد وردوي او یا په نسبي صورت د یو معین کلام په دنیا کې. دویم د یو داسې شي صفر کمیت چې زیاتېدای او کمیدای شي. دریم د بې ارزښۍ په معنا، مثلا د یو مذهب روح لپاره هر هغه څه چې نسبت کیږي باید نیست وګڼل شي. لپاره هر هغه څه چې بخښنې سره. دریم د بې ارزښۍ په معنا، مثلا د یو مذهبي روح لپاره هر هغه څه چې نیست کیږي باید نیست وګڼل شي. انتقاد: لومړی کانت د معقولاتو په بحث کې د نیستۍ مفکوره داسې ویشي: اول د خلا مفکوره، یعنې هیڅ چې هیڅ کوم ټاکلی محتوا ونه لري. دویم د یو ټاکل شوي کیفیت نشتوالی، مثلا تورتم یا ګرمي. دریم متناقضه مفکوره لکه مدوره مفکوره. دویم ژان پل سارتر د نیستۍ وهم خصوصیت ته اشاره کوي. د ده په فکر نیستي له یو خوا غیر د یو شي له نفي او له منځه تللو څخه بل څه نه دي، او له بلې خوا غیر د انسان له فکر څخه په بله وسیله جهان ته راتللی نشي. وایي انسان هغه موجود دی چې په وسیله نیستي جهان ته راځي. ژان پل سارتر، هستي او نیستي، له کتاب څخه. واقعي: فرانسوي ریال، آلماني ډیل ریل ورکلیک، انګلیسي اکچوال ریل. هغه څه چې یو شی وي یا د اشیاو په باره کې وي. اول واقعي د ظاهري، وهمي او خیالي ضد دی. کوم څه چې یو مؤثر عمل لري په کوم څه چې اعتماد کیدای شي، مثلا واقعي لیاقت. دویم واقعي د نسبت او مخصوصا د حادثې ضد دی. لایبنټس وایي حرکت یو نسبتي شی دی مګر قوه یو واقعي او مطلق شی دی. دریم د ذهني تجسماتو په لړ کې هغه څه چې حاضر موجود وي واقعي د ممکن او ایډیال ضد دي، یعنې شیان څرنګه چې دي او نه څرنګه چې ممکن دي چې وي او یا نه څرنګه چې باید وي. څلورم هغه څه چې په اشیاو پورې اړه لري نه په اشخاصو پورې، مثلا واقعي حقوق. پنځه هغه څه چې په اشیاو پورې اړه لري نه په الفاظو پورې، مثلا واقعي مفکوره. وجودي فلسفه: فرانسوي اگزیستنشیالیسم، آلماني اگزیستنشیالیسموس، انګلیسي اگزیستنشیالیزم. لومړی په عمومي معنا د انساني فرد د فردي خصوصیاتو فلسفي اهمیت باندې فشار راوړل. د کیرکګارډ ډنمارکي د 19مې پېړۍ فیلسوف او هایډګر آلماني معاصر فیلسوف افکار د وجودي فلسفې په نامه یادېږي. دویم د ژان پل سارتر فرانسوي معاصر فیلسوف نظریه چې دی یې په خپل مشهور اثر هستي او نیستي چې په 1943 کال کې چاپ شوی ده کې شرحه کوي، مګر د خپله فلسفه زیاته د خپل تیاتر او داستانونو په وسیله مشهوره کړې ده. د دې فلسفې نوم مبدا دا لاندې تایید دی: وجود له جوهره لومړی دی. یوه میتافیزیکي اصطلاح ده چې مراد یې دا دی: انسان مطلق مختار دی، ژوند او فکر کوونکی موجود خپل ځان په خپله جوړوي او خپل مشخصات مقدرات په خپله ټاکي. اختیار هله ممکن کیږي چې انسان داسې یو قبلي جوهریت ونه لري چې د ده حدود وټاکي. وسوسه: فرانسوي اوبسیسیون، آلماني بیلاګرونګ، انګلیسي obsession. د یو تجسم، یو فکري تسلسل یا یو مشغولیت د همیشه لپاره او بې وقفې ذهن ته حاضرېدل او په ذهن کې تېرېدل، په دې شان چې نور ټول فکري تسلسلونه هم یوازې دې نقطې ته متوجه وي او اراده کله وکړای شي چې یوازې د یوې لحظې لپاره یې له ذهنه بهر کړي. هستي: فرانسوي ایترې، آلماني زاین، انګلیسي ټو بي. دا لاندې معناګانې لري: لومړی د جوهریت په معنا، زه فکر کوم لهذا یم. عارضي معنا، یو شی هست دی کله چې واقعاً په تجربه کې حاضر وي. آفاقي معنا، ویلی شو چې یو شی هست دی کله چې دا تایید د ټولو افرادو د تجربې لپاره ارزښت ولري، که څه هم هر شخص په تجربه کې فعلاً حاضر نه وي او یا تر اوسه هیڅ حاضر شوی نه وي. څلورم نسبتي او ربطي معنا، د فاعل او مفعول په منځ کې د رابطې علامه ده. دا لاندې معناګانې درلودلی شي: الف د یو فرد تداخل په یوه طبقه کې او یا د یوې طبقې په بله کې. ب د متقابل او یا قابل تعویض احکامو رابطه چې دواړه یوه اندازه وسعت ولري. ج د یو شان احکامو رابطه چې دواړه اصطلاح په یو فرد دلالت کوي. دویم د اسم مصدر شکل: فرانسوي ایترې، آلماني ویسن،
زاینډس زاین انګلیسي انیټي یا بیینګ. لومړی مجرده معنا موجودیت یا وجود لرل. دویم محسوسه معنا څه چې واقعا وجود لري. هر څه چې په موږ کې حقیقي او واقعي شته د ټولو مبدا یو کامل او لایتناهي وجود دی. دېکارت البته دا تعریف ټاکلی دی. دریم یو شی چې په فکر کې دی او بهر له فکره کوم واقعي موجودیت ونه لري دلته وایي فکري یا خیالي هستي.